دغه ویډیو په تاسو کې خو کسانو لپاره ده کوم چې اوس مهال د متحده عربي اماراتو ویزو په سرګردانه ګرځي او کوشش کوي چې د یوې نه یوې لارې څخه د یاد هېواد ویزه پیدا کړي تر څو دلته امارات ته راشئ. تېره شپه د یو ورور میسیج ماته راغی چې زه یو ویزه درته لیږم که دا دې لږه راته چک کړې وی. نو ما چې ویزه چک کړه اول د خبرې واورئ تاسو. کس وګورم بس د کمپنۍ ویزه دا واغه ده نو ما کوم شل زره افغانۍ واخیستلې او $900 مې واخیستې نور یې غوښتلې ور مې نه کړې 2000 روپۍ غوښتلې. دلته په پاکستان کې بیکول کې او دغه کس راته وښوده ما هغه واخیستلې یو کس بس هماغه ته مې پیسې ورکړې. دا خو مو واورېدې د یو بل ورور خبرې مو واورئ. موږ ته چې ویزې لګولې وي خو موږ ته ویلې وي چې دا ویزې کې نشته دا پر ول ویزې دا به څلور ساعته مخکې ټول کېږي. نو ویزې بیا داسې چې موږ په سیستم کې مو کتلې په سیستم کې مې راخیستلې اوس تقریبا دویم تاریخ دی نو موږ ته ویلې چې په دویم تاریخ پرواز دی ټکټونه مې راته کړي خو بیا موږ سیستم کې سره چک کړلې نو هغه ویزې نشته. اوس دغلته دوبۍ والا ته مې ویل هغه وایي چې وروره ته موږ ته څه نور پیسې مې راکړئ چې موږ دغه د امیګریشن نه د کار خلاص کړو. د ویزې چې درلېږم وروره ډېره مهرباني وکړي که دا به راته چک کړي چې دغه څه سیستم دی وروره چې دغه سړی اوس دغه جعلي کار دی ویزې خو اوس موږ هم پوه شو چې ویزې خو جعلي دي. اوس دا سړی وایي چې ته موږ ته چې نور روپۍ جمع کړه او بیا نه وروسته زه تا ته 2 نفر پیسې مې ته نور راکړه. ښه د کومې خبرې چې تاسو واورېدې په پوه شوي خو به وایي که نه یو کس ورته وایي چې دلته یو کمپني ده هغې ویزه مونږ درکوو ستا به 4000 تنخۍ یا 15000 به د تنخۍ دلته چې راسئ اوسېدلو ځای به مونږ درکوو هر څه به مونږ درکوو خو تاسو به پلني ځای ته لاړ شئ هلته به میډیکل وکړئ مونږ ته به لږې پیسې راولیږئ مطلب یو ښایسته دنیا ورته جوړه کړي. کم کس چې ویزې په لټه کړي هغه داسې خوشحاله شي چې بس چې دغه موقع د لاسه ورنه کړمه نو بل کس چې څه ورته وایي هغه مني خو زیات پکې هوښیاران وي هغه ځان لپاره پوښتنه وکړي او زیات بیا د دوی په جال کې راګیر شي. مخکې ما دغه اصلي او جعلي ویزو په اړه تاسو ته څو ویډیوګانې خپرې کړي حتی طریقه مې هم درته ښودلې وه چې خپله ویزه به څنګه چک کوئ چې اصلي ده او که جعلي ده خو بیا هم ځینې کسان په داسې جال کې راګیر شي لکه څنګه چې تاسو خبرې واورېدې. دغه صرف دغه 2 کسان نه دي چې ما یې تاسو ته میسیجونه وښودل نور هم ما سره ډېرو داسې معلومات شریک کړي دي چې د داسې ښکاریانو ښکار شوي دي. تاسو ته دوباره در یادوم چې کله کم چا سره د متحده عربي اماراتو ویزو په هکله کومه معامله یا خبره کوئ نو اکثره آنلاین کم څوک چې پوسټونه کوي په هغه کې داسې چا پسې لاړ شئ کم کسان چې خپل دفتر ولري یا ټراول ایجنسي ولري یا بل داسې ځای چې سبا لپاره ستا څخه ورک کېږي نه اوس د یو بیچاره څخه تقریبا 250,000 درهم وړي دي او هغه د چا څخه اخیستي دي د مشتریانو څخه نو خپله پوهېږئ چې دا څومره یو غټ جنجال دی. نو کوشش وکړئ کم چا سره چې دا ویزو په هکله خبره کوي داسې یو چا سره یې وکړئ کم کس چې پېژنئ په اول کې خو هېڅ یو کس ته پیسې مه ورکوئ. کله چې کم چا ته ویل چې ویزه دې راغلې ده یا ویزه دې په سیستم کې موجوده ده نو آنلاین خپل معلومات تاسو په اسانۍ سره چک کولی شئ چې په سیستم کې موجود دي او که نه. کله مو چې آنلاین چک کړه که خپلې نشئ چک کوئ بل ملګري ته یې ولېږئ هغه به یې درته چک کړي. ما څو ویډیوګانې پرې جوړې کړي دي راتلونکي بله ویډیو هم درته جوړوم چې تاسو طریقه ترې زده کړئ خپل موبایل کې پخپله چک کړئ هلته که سیستم کې موجوده وه او فعاله وه نو بیا کومه ستونزه نشته بیا ویزه اصلي ده. سمه ده الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي او آینده کې د داسې کسانو څخه ځان وساتئ. مننه.